اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت یو څلوېښتمه برخه. اوس به د اسلامي لښکر د بدر و طرف ته د حرکت کولو بیان درته وشي. رسول صلی الله علیه وسلم د دغه غریب او غیر مسلح لښکر سره د مدینې منورې څخه راووتی او د مکې مکرمې پر عمومي لار باندې رهي سو، تر څو چې وبئر الرحا ته ورسېدی او هلته یې واړول. له هغه ځایه څخه چې لښکر بار سو، نو یې د مکې مکرمې عمومي لار چپه طرف ته پرېښوله او دوی راسته طرف ته د بدر پر طرف باندې رهي سول، تر څو چې صفرا مقام ته نږدې سول او د هغه ځای څخه د خپلو اصحابو څخه دوه نفره چې یو یې بوسبوس ابن عمر رضی الله عنه او بل یې عدي ابن زغبا رضی الله عنه بدر ته ورولېږل چې د قریشو د قافلې معلومات وکړي. بوسبوس او عدي ولیدل چې یو سړی د بدر د اوبو پر غاړه ناست دی او دوې نجونې هم د بدر د اوبو و طرف ته رهي دي، غواړي چې اوبه یوسي. دغه دوې نجونې په لارې کې خبرې سر کوي. بوسبوس او عدي یې اوري. یوه نجلۍ هغه بلې ته وایي هغه زما حق راکه، هغه بله بیا وایي چې ښه دی صبر وکړه چې دا قافله راورسېږي ځینو رابینیسم او دربې کړم. د دغه خبرو څخه دغه دوه نفر مسلمانانو دا اخذه وکوله چې قافله په دغه منطقه کې نږدې ده، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته د قافلې د نږدېوالي خبر ورکړ. اوس نو قافله پسې راواخله. ابو سفیان چې د قافلې مشر او مسؤله دی، کله چې مدینې منورې ته نږدې سو ډېر پام او احتیاط کوي. دی پوهېدی چې د مکې مکرمې لار په خطرو ډکه ده، نو ځکه مخته به یې د معلوماتو دپاره نفر لېږل او هر څوک چې به یې په لاره په مخه ورغی د هغه څخه به یې د لارې پوښتنه کوله. لږ وخت وروسته د ده استخباراتو دا معلومات ورته راوړی چې محمد صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره راوتلی دی، غواړي چې په قافله باندې حمله وکړي. ابو سفیان یو نفر چې ضمضم ابن عمر نومېدی، دا امر کوي چې مکې مکرمې ته ژر ولاړ شه او د قریشو مشران خبر کړه چې قافله په خطر کې ده، محمد صلی الله علیه وسلم او ملګري یې کمین راته نیولی دی. او ضمضم په ډېره چالاکي او د خبر په نشرولو کې ډېر ماهر و، نو په تلوار سره مکې مکرمې ته رهي سو. کله چې مکې مکرمې ته نږدې سو، کالي یې وکښل، چپا یې واغوستل او پر ځان یې پسې څیرې کړل. خپله پزه یې هم وینې کړه او خپل اوښ یې هم زخمي کړ. په وینو یې اوښ، خپل مخ، خپل بدن او ټول کالي ولړل. په یو ډېر بیروکي شکل او قیافه باندې ځان جوړ کړي لکه د جنګ د منځه چې راوتلی. دی په وینو لړلی دی، کالي او اوښ یې په وینو لړلی دي. په دې بد حال کې د مکې مکرمې بدحا مقام ته ورسېدی او هلته نارې وایي کومک 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 را سره وکړه. خلکو چې د ده نارې واورېدې پر راټول شول، وایي څه پېښه ده؟ دی جواب نه ورکوي او دغه نارې وایي چې کومک کومک. خلک نور هم پسې ډېر سول او پوښتنې ځینې کوي. دی چاته حال نه وایي. خلک چې ښه ډېر سول، دی د دې ځایه سره رهي سو. خلک پسې رهي دي، پوښتنې ځینې کوي، خو دی څه نه ورته وایي او جواب نه کوي. خالي د کومک نارې وایي. څو کعبې شریفې ته ورسېدی، دلته یې بیا نارې کوي کومک کومک. ټول اهل مکه پر راټول سول، پوښتنې ځینې کوي، خو دی حال نه وایي. بیا د ابي قبیس د غره و طرف ته رهي سو. غره ته وختی او بیا یې نارې کړې کومک کومک. په مکه مکرمه کې داسې څوک نه سو پاته چې را حاضر دي نشي، ټول پر راټول دي. دلته نو د قافلې حال ووایي او په دې کې ادعا وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم پر قافله باندې حمله کوي او زه ابو سفیان راولېږلم چې هلې ژر د خپلې قافلې د خلاصون دپاره یو چاره وکړي. دی نو د لې پرېږده. اوس به عباس او د عتیقې خوب پسې راواخلي. عباس ابن عبدالمطلب وایي د خوب په درېیمه ورځ د کوره څخه راووتم او د خوب د رښتیا کېدلو دپاره تر اوسه پر هېڅ نه دي پېښ سوي. ما دا اراده کړې ده که چیرې ابو جهل د هغه خوب په باره کې څه راته وویل، ښه جنګ به ورسره کول. نو رالم په کعبه شریف مې طواف وکړی. کله چې د طواف څخه فارغه سوم، د لیرې څخه مې ابو جهل ولیدی او د هغه پر طرف باندې ورهي سوم. اوس غواړم چې دی یو څه راته ووایي او زه ور واچوم، ښه جنګ ورسره وکړم.
خو ابو جهل په ځغستا باندې زما پر طرف را رهیدي. دلته مې بیا دا ګمان سو او دا فکر مې سو چې دی هم زما سره د جنګ کولو اراده لري. خو دی چې تر ما پر راورسېدی نو په ځغستا باندې تر ما تیر سو. دلته مې بیا دا خیال سو چې زما څه وبېرېدی. خو بیا وروسته پوه سوم چې هغه د زمزم چغې او نارې ده اورېدلې وې او ما نه وې اورېدلې. دی و هغه طرف ته روان و. اوس نو دلته په مکه مکرمه کې دغه د قافلې او د مسلمانانو د راوتلو د خبر د اورېدلو وروسته مشرکان د وتلو دپاره امادګي نیسي، ځانونه د مسلمانانو د جنګ او د قافلې د خلاصولو دپاره تیاروي. د مکې مکرمې مشرکان د جنگ دپاره تیاریږي. ډیر ژر د مکې مکرمې خلک د وتلو دپاره تیار شول او ویل یې آیا محمد صلی الله علیه وسلم او د ده ملګري پر دغه قافله هم داسې خیال کوي لکه هغه د ابن حضرمي قافله؟ هېڅکله به داسې نه وي. والله موږ بیا ده ته ور وښیو. د مکې مکرمې د مشرانو په امر پر ټولو کفارو دغه جنگ ته وتل حتمي او ضروري و. یا به دی په خپله وتی یا به د ځان په عوض او په بدل کې بل څوک لېږي. خو قریش ټول په خپله ووتل، خاصتا د اشرف او مشرانو څخه هیڅوک نه شو پاتې بې له ابولهب چې د رسول صلی الله علیه وسلم اکا و. هغه نه غوښتل چې دې جنګ ته ووځي، نو یې د ځان په عوض او په بدل کې بل نفر ولېږئ. ځکه د ابولهب پر دغه بل سړي باندې دغسې یو پور پاته و. ولزما هغه طلب یې په دغه کې مجرا، خو ته به قریشو ته وایه چې زه د ابولهب پر ځای راوتلی یم. هغه هم قبول کړ او ابولهب پاته شو. قریشو د خپل شاوخوا کوم عربي قبیلې چې وې هغه یې هم د ځان ملګري کړ او د قریشو د شاخو څخه هېڅوک نه شو پاته چې دې جنګ ته یې نه وي وتلی. بې له بني عدي څخه د بني عدي څخه یو نفر هم نه دی وتلی. د مکې مکرمې د مشرکانو لښکر د وتلو په وخت کې 1400 نفرو په شاوخوا کې وو. د مشرکانو د لښکر سره 100 اسان وو او د ځانو د ساتنې دپاره 600 زغرې ورسره وي او اوښیان ډېر زیات ورسره ول چې واقعي شمېر یې نه دی معلوم. د دغه لښکر عمومي قومندان ابو جهل ابن هشام و. د دغه لښکر د خوراکي اکمالاتو او غذایي موادو د پوره کولو او آماده کولو مسؤله د قریشو د مشرانو څخه 9 نفره وه. د لښکر د خوړلو دپاره یوه ورځ 9 اوښان حلالول او بله ورځ یې 10 اوښان حلالول. اوس چې لښکر د وتلو دپاره تیار سو او غواړي چې ووځي، دلته د قریشو یو بله موضوع ور په یاد سو چې دې موضوع دوی په شک او په تردد کې واچول چې ووځي که یا. دغه تردد یې د هغې واقعې په سبب و چې څه موده مخکې د قریشو او د کنانه د قبیلې په مابینځ کې پېښه سوې وه چې هغه واقعه داسې وه: د کنانه د قبیلې یو نفر د قریشو یو نفر ووژی. د دغه وژل سوي سړي ورور چې د قریشو څخه و د قاتل یا د کنانه د قبیلې سره پر دیت باندې صلح او فیصله وکوله. د خپل وژل سوي ورور په بدل کې یې دیت واخیستی، نو خبره خلاصه سوه. خو څه موده وروسته هغه قاتل مکې مکرمې ته ورغلی او طواف کوي، خو د هغه وژل سوي سړي ورور چې دیت یې هم اخیستی دغه قاتل یې ووژي او د کعبې شریفې سره یې وځړوي. دغه قتل او وژنه د قریشو حق نه وه، ځکه دیت یې اخیستی و او صلح یې کړی وه. نو د کنانه قبیلې د قریشو سره دغه قاتل وغوښتی، مګر قریشو قاتل نه ور تسلیموی. نو د کنانه د قبیلې د مړي بدل په قریشو باندې پاته شو او دغه موضوع د دغه دوو قبیلو د دښمنۍ سبب وګرځېدی. د کنانه قبیلې په موقع پسې ګرځېدل چې یا پر مکه مکرمه حمله وکړي یا د قریشو څخه یو نفر د هغه وژل سوي سړي په بدل کې ووژني. اوس چې قریشو د وتلو اراده وکوله، دغه د کنانه واقعه ورپه یاد سوه او وبېرېدل که دوی قافلې ته وروځي مکه مکرمه به د سړو څخه خالي وي او ښایي د کنانه قبیله پر مکه مکرمه حمله وکړي او یا به زموږ پر لښکر د شا له طرفه حمله وکړي او موږ به د دوو طرفو څخه په حملو کې راګیر شو. په دغه سبب په قریشو کې شک او تردد پیدا شو چې اوس د مسلمانانو جنگ ته وروځي او که یا. په دې وخت کې سراقه ابن مالک چې د کنانه د قبیلې لوی سردار و هغه ورته راغی او ول تاسې ولې په تشویش کې یاست؟ زه تاسې ته اطمینان درکوم چې د کنانه قبیله به ستاسې تر شا یا ستاسې په غیاب کې هیڅ داسې کار نه کوي چې هغه د ستاسې ناخوښه وي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اصلا دغه
نفر شیطان و چې ځان یې د سراقه ابن مالک په شکل باندې کړی و او سراقه ابن مالک هغه څوک دی چې د هجرت په ورځ رسول صلی الله علیه وسلم پسې وتلی و چې هغه بیان په مخکې برخو کې تیر شوی دی. نو شیطان د دغه سراقه په شکل باندې قریش ته ورلی او ورته ویلي چې زه د کنانه د قبیلې د طرفه جوار درکوم او وعده در سره کوم چې کنانه به ستاسې په غیاب کې هیڅ کله داسې کار نه کوي چې ستاسې د ناخوښه وي. اصلا شیطان غوښتل چې اوس هم غواړي او لکه اوس چې هم غواړي چې دغه دین او د هغه متابعین ورک کړي. اوس چې قریش ته د کنانه د قبیلې یو سردار د زړه ډاډ او اطمینان ورکړي چې بېغمه ولاړ شي او کنانه حمله نه در باندې کوي تر داسې اندازې چې ورته ویلې چې زه هم په دغه سفر او په تللو کې ملګری یم، لکه الله جل جلاله چې دغه موضوع په قرآن مجید کې په سورة انفال 48 نمبر آیات کې ذکر کړی ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. یعنی کله چې شیطان دغه کفارو ته د دوی عملونه ښکاره کړل او ویلې چې نن ورځ پر تاسې هیڅ غالبه کېدونکی نشته، پر تاسې څوک حمله نه کوي او زه ستاسې ساتونکی یم، زه جوار درکوم. الله جل جلاله فرمایي چې دا شیطان و. نو یو هم شیطان و چې کفار یې دغه د بدر جنگ ته ورکش کړل. د شیطان په اطمینان او په ملګرتیا سره مشرکانو د مکې مکرمې څخه ورووتل، غواړي چې په خپل قوت او طاقت د الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم دشمنی وکړي. پر رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه پر اصحابو په قهر او په غضب دي چې څنګه د دوی پر قافله باندې حمله کوي. کفار په ډیر سرعت او چابکي سره د بدر په طرف رهي شول، تر وادي عصفان تیر سول، بیا تر قدید تیر سول، بیا تر جحفې تیر سول. دلته قریشو ته د ابو سفیان له طرفه یو نوی خبر رالی، ول تاسې خو ستاسې د قافلې او د مالو د خلاصولو دپاره راوتلي واست، اوس مو الله قافله او مالونه د مسلمانانو د حملې څخه خلاص کړل، نو بیرته وګرځئ لاړ شئ مکې شریف. هلته ابو سفیان قافله څنګه خلاص کړه؟ ابو سفیان د مکې مکرمې پر عمومي لار باندې رهي و، مګر همیشه به ویښ او په احتیاط و او خلک یې د معلوماتو دپاره مخ ته لیږل او د هر چا څخه د حالاتو پوښتنه کوله. اوس چې بدر ته نږدې سو، دی تر قافلې د مخه سو تر څو چې هغه د بدر اوبو ته ورلی او د هغه نفره څه چې دالته د بدر پر اوبو باندې ناست و، د هغه څه د لارې د حالاتو او د مدینې منورې د مسلمانانو د لښکر پوښتنه وکوله. هغه سړی ورته وویل ما داسې څوک او داسې شی نه دی لیدلی چې ستا دپاره دې بد وبولم او ستا دپاره دې د تشویش وړ وګرځېږي، مګر 2 نفره سپاره مې ولیدل چې د دغه غونډۍ سره یې اوښان چوک کړل او د اوبو څخه یې اوبه واخیستې بیا ولاړل. ابو سفیان ژر د هغو د اوښانو د چوکېدلو ځای ته ورغلی. هلته د اوښانو پوچې پرتې وې، پوچې یې ماتې کې، په پوچو کې یې د خرما مندکې ولیدلې. ول والله دا د مدینې د خلکو واښه دي، یعنی اوښانو ته دی د وښو پر ځای باندې د خرما ورکوي. ابو سفیان پوه شو چې دغه خلک د مدینې منورې دي، ځکه په عربو کې هیچ چا اوښانو ته خرما نه ورکوله بیا د مدینې منورې د خلکو څخه، چې په مدینه منوره کې خرما دونه ډېره وه چې اوښانو ته به یې ورکوله، البته هغه پوچه او بیکاره خرما. نو ابو سفیان ډېر ژر قافلې ته ځان ورسوی. قافله یې د عمومي لارې څخه هغه چې په بدر کې تېرېدله د هغه څخه یې واړول او د دریاب د غاړې غربي طرف ته رهي سو. د ابو سفیان په دغه کار او حرکت سره قافله د دې څخه خلاصه سوله چې د مسلمانانو لښکر ته دې په لاس ورسي. نو یې هغه حال د کفارو لښکر ته ولېږئ، ول قافله خلاصه سوه او ستاسې وراتګ ته ضرورت نشته، بیرته وګرځېږئ. اوس چې د کفارو لښکر ته د قافلې د خلاصېدلو خبر ورسېدی، لښکر بیرته د تللو اراده وکړه، مګر د قریشو هغه سرکشه مشر ابو جهل په غرور او په تکبر سره وویل والله موږ به تر هغو بیرته نسو ولاړ چې بدر ته ورنسو او 3 ورځې هلته تېرې نه کړو، اوښان حلال نه کړو، کبابونه او شرابونه ونه خورو، منځانې غزلې راته ونه وایي، عرب به دغه زموږ راوتل او هلته اوسېدل واوري، بیا به نو عرب همیشه زموږ څخه بیریږي او موږ به قوي بولي. د ابو جهل په دغه خبرو
سربیره اخنس ابن شریک کفارو ته د بیرته تللو مشوره ورکړه چې دا هم د قریشو مشر خو چا د خبره نه ومنله. نو په اخنس ابن شریک او په بنو زهره چې د قوم دوی دواړه یو څه قوم هم په پسې شو او د مکې مکرمې په طرف باندې رهي شول چې په دې ډول باندې د بني زهره د قبیلې څخه چې د 300 نفر په شاوخوا کې دوی نفر ول نو هغه ټول د بدر د جنگ څخه وګرځېدل او مکې مکرمې ته لاړل. د بدر تر نتیجې وروسته د بني زهره قبیلې به همیشه د دې اخنس ابن شریک دغه نظر او موقف ستایي او همیشه د پاره دی د خپل ځان د پاره مشر او عظیم سړی بلې او د هر خبره منل. بنو هاشم چې د رسول صلی الله علیه وسلم نزدیک قوم اکاګان او د اکا زامن دي هغه هم غوښتل چې مکې مکرمې ته ولاړ شي خو ابو جهل ورته ټینګ شو او ویل یې ترڅو چې موږ ټول مکې مکرمې ته نه تللي په دغه قومي اتحاد کې به زموږ څخه نه جلا کېږي. خو بیا هم د بني هاشم کفار چې د رسول صلی الله علیه وسلم نږدې قوم ول او د دوی مالونه خلاص ول دوی د هغو د خلاصېدلو دپاره راغلي ول او اوس د مالو مسله پای ته ورسېدل. که اوس پاتې سي او جنگ وکړي نو جنگ به د رسول صلی الله علیه وسلم سره وي چې هغه هم د بني هاشم څخه دی او دوی دغه جنگ نه غوښتي. نو د بني هاشم څخه هم ډیر نفر مکې مکرمې ته رهي شول فقط څو نفر د ابو جهل په زور باندې پاتې شول. د پاتو نفرو په جمله کې یو هم عباس د رسول صلی الله علیه وسلم اکا و هغه هم د جنگ په شوق نه و بلکې په دې سبب پاتې شول چې نور قریش پیغور ورنکړي. اوس نو د بنو زهره تر رجوع وروسته د کفارو لښکر د زورو نفرو په شاوخوا کې و چې د بدر پر طرف باندې رهي شو تر څو چې بدر ته نږدې د یو غونډۍ تر شا چې په هغه منطقه کې دغه غونډۍ ته عدوة القصوى ویل کېدل د دې تر شا یې واړو. موږ تر اوسه د قافلې او د کفارو د لښکر بیان کوو. اوس به د مسلمانانو لښکر ته راشو. د مسلمانانو لښکر د بدر و طرف ته په لار کې په وادي زفران کې هلته و چې د لښکر استخباراتو رسول صلی الله علیه وسلم ته د قافلې د تیرېدلو او د قریشو د لښکر د راوتلو خبر راوړي. یا خو رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه خبر د وحی په واسطه باندې راغلی چې قافله تېره شوله او د قریشو لوی لښکر را رهي دي. رسول صلی الله علیه وسلم ته پس له فکر کولو دا ور معلومه شوه چې د یو خونړۍ جګړې د کولو دپاره وخت را روان دی او بې له دغې جګړې بله چاره نشته. اوس باید خامخا داسې یو اقدام وشي چې په هغه سره د مسلمانانو قوت او شجاعت جرأت او جسارت ښکاره شي. په دې کې هېڅ شک نشته که دغه د کفارو لښکر پرېښول شي نو په دغه منطقه کې چې دوی غواړي پر هغه قسم شپې دوی تېرې کړي دا به د قریشو د عسکري موقف د لوړوالي سره مرسته وکړي او د دوی سیاسي قدرت به ورزیات کړي او د مسلمانانو د هدف او مقصد ضعف او توهین به وشي چې په دې نتیجه کې ښایي اسلامي حرکت یو بېروحه جسد پاتې شي او هر هغه څوک چې په دغه منطقه کې پر اسلام او مسلمانانو باندې حقد او حسد او عداوت په زړه کې وي هغه به هم پر مسلمانانو بیا جرأت او دلاوري پیدا کړي. پر دې ټولو سربیره آیا یو چا د دې ضمانت کولی شوی چې د کفارو لښکر دی د دې څخه منع کړي چې په مسلمانانو پسې د مدینې منورې ته نسي ور او دغه جنگ دی د مدینې منورې قلاو ته نه کې ورنکړي او مسلمانان د خپلو کورو په منځ کې نه ووژني یا هیڅکله دا ضمانت چا نه سوی ورکولی بلکې د ابو جهل خائن که چیرې خپل مخې ته ایله سوی وای دا کارونه به یې ټول کړي وای. که چیرې د مسلمانانو د لښکر څخه یو څه پر شاتګ او سستي جبن او بهیمتي سوی وای د مسلمانانو پر هیبت او پر دبدبه یې ډېر بد اثر کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا یو مشورتي مجلس جوړ کړ. هغه په دې خاطر چې حالات یو دم او ناڅاپه د خپل عادي حالت د جنگ او د مقابلې حالت واوښتل نو د حالاتو د دغه ناڅاپه اوښتلو او خطرناکي کېدلو په سبب رسول صلی الله علیه وسلم یو فوق العاده عسکري مشورتي مجلس جوړ کړ چې په هغه کې و دغه اوسنۍ او خطرناکه وضع ته اشاره وکول او د لښکر د قومندانانو او د افرادو څخه په دې باره کې د رای او د نظر غوښتنه وکوله.
د لشکر د قومندانانو او د مشرانو څخه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاړ شو او وی ویل یا رسول الله درځه د خپل راوتل پوره کړ او موږ ستا ملګري یو. نور یې هم د همت او د رسول صلی الله علیه وسلم د متابعت خبرې وکړې او بیا کښېنست. خو رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو په مقابل کې د خیر دعا ورته وکوله او بیا یې وفرمایل ای خلکو مشوره راکړئ. دا وار بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولاړ شو او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مثل خبرې وکولې. ده هم د رسول صلی الله علیه وسلم د متابعت او د محبت او د همت خبرې وکولې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دعا ورته وکوله. نو حضرت عمر رضی الله عنه هم کښېنست. خو بیا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ای خلکو مشوره راکړئ. دا وار مقداد ابن عمر رضی الله عنه ولاړ شو. هغه صحابي چې د دې قصې روایت کوي هغه وایي د بدر په ورځ مې د مقداد رضی الله عنه څخه داسې خبرې واورېدلې چې هغه خبرې د جنت په حورو او په نعمتو نه ورکوه. مقداد رضی الله عنه ولاړ شو او وی ویل یا رسول الله پر هغه لار او پر هغه کار باندې درځه چې ستا رب جل جلاله په هغه سره امر کړی او موږ ستا سره ملګري یو. په والله موږ به تا ته داسې نه ووایو لکه بني اسرائیلو چې موسی علیه السلام ته وویل ولته ستا رب لاړ شي جنګ وکړي او موږ دلته ناست یو، بلکې موږ مسلمانان وایو ته ستا رب جنګ ته درځئ او موږ هم ملګري یو. په والله یا رسول الله که ته موږ د بیرک الغمام و طرف ته رهي کې موږ به تر هغه ځایه په ټینګه در سره ملګري یو تر څو چې هغه ځای ته رسېږي. اوس نو بیرک الغمام څه شی دی؟ د دې لپاره چې د مقداد رضی الله عنه د دغه خبرې په عظمت او په لویوالي پوه شو د بیرک الغمام ترجمه به وکړو. نو بیرک الغمام په یمن کې د یو ځای نوم دی چې د مدینې منورې څخه تر هغه ځایه پورې 14 لوی او قوي قبیلې پرتې دي. دغه ټولې قبیلې د اسلام او د مسلمانانو ډېرې سرسخته دشمنانې دي. نو مقداد رضی الله عنه وویل دا نه چې ته موږ یوه جنګ ته بیایې او موږ در سره ځو، بلکې که مو 14 لوی او خطرناکه جنګونو ته رهي کړې بیا هم موږ ستا سره یو نه در څه جلا کېږو تر څو چې بیرک الغمام ته رسېږې. رسول صلی الله علیه وسلم د ده په خبرو خوشحاله شو او ده ته هم د خیر دعا وکړه. مقداد رضی الله عنه کښېنست. رسول صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل ای خلکو مشوره راکړئ. رسول صلی الله علیه وسلم ولی هر واری مشوره غواړي؟ ځکه دغه درې مشران چې خبرې وکړي د مهاجرینو څخه ول ابو بکر او عمر او مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دا ټول مهاجرین دي او د مهاجرینو شمیر په لشکر کې لږ و. د رسول صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې د انصارو نظر معلوم کړي ځکه د لشکر ډېر افراد دوی دي او د جنگ دروندوالی به هم د دوی پر اوږو وي. او هغه د عقبې بیعت چې د انصارو سره سوی و هغه هم پر دوی باندې دا نه لازمول چې تر مدینې منورې د باندې دي د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره وجنګېږي، ځکه هغه به د بیعت داسې و چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ورسي دوی به یې ساتنه او حفاظت پر غاړه اخلي. او بل دا اول جنگ دی چې انصارو په هغه کې ګډون او اشتراک کړی دی. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په تکرار سره وویل ای خلکو مشوره راکړئ او په دې خبره سره انصار مقصد و. نو د رسول صلی الله علیه وسلم په دغه مقصد د انصارو قومندان او د هغو د بیرغ اخیستونکی سعد ابن معاذ رضی الله عنه پوه شو او وی ویل یا رسول الله داسې معلومیږي لکه ستا چې په دغه پوښتنه سره موږ انصار مقصد یو. رسول صلی الله علیه وسلم وویل هو یا سعد. سعد رضی الله عنه وویل موږ پر تا ایمان راوړی دی او ستا تصدیق مو کړی دی او دا شاهدی ادا کوو هر هغه شی چې تا راوړی دی هغه حق دی او موږ ستا پر اطاعت کولو باندې عهدونه او وعدې در سره کړي دي. یا رسول الله د کوم شي اراده چې دی وي هغه عملي کړه. قسم په هغه ذات چې ته په حق را لېږلی که ته موږ دغه دریاب ته د داخلېدلو باندې امر کې موږ به ستا سره داخل سو او زموږ څخه به یو نفر هم نشي پاته. موږ هیڅ کله په دې نه ناراضه کېږو چې ته موږ زموږ د دشمن سره مخامخ کړې. موږ په جنگ کې صابر یو، د دشمن سره په مخامخ کېدلو کې صادق یو او شاید چې الله جل جلاله زموږ څخه داسې کارونه درښکاره کړي چې په هغه سره ستا سترګې یخې شي یعنې په خوشحاله شي. موږ د الله جل جلاله په برکت سره رهي کړه. سعد ابن معاذ رضی الله عنه ډېرې خبرې وکولې چې مقصد او نتیجه یې دا وه موږ انصار ستا د اوامرو اطاعت داسې کوو لکه مهاجرین چې ستا اطاعت کوي. رسول صلی الله علیه وسلم د سعد رضی الله عنه په خبرو ډېر خوشحاله شو او ویې
فرمایل زیری درکوم چې الله به په یو د دغه دوه شانو کې یو شی راکوي یا قافله یا لشکر یعنی مدینه منوره ته ناکام نه ځو یا به قافله واخو یا به لشکر او په ولا زه چې دغه اوس د کفارو وځایو ته ګورم لکه د دوی د مرګ ځایونه چې زه وینم په دغه زیری سره مسلمانان هم خوشاله شول دا خو په مشورتي مجلس کې د لشکر د قومندانانو خبرې وې مګر په افرادو کې د ځینو خلکو زړونه په تشویش کې شول او د دغه خونړۍ جګړې څخه وبېرېدل ځکه دوی د قافلې لپاره راوتلي وو نه د جنګ لپاره دغه کسان چې د جګړې څخه وبېرېدل دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله د دوی په باره کې د سورة انفال په 5 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون یعنی بشکه چې تاسو رب حق سره د خپل کور راوېسته او بشکه یو ډله د مؤمنانو دغه جنگ څخه ناخوښه د دې آیات شریف د ترجمه څخه دوه شان راوځي یو دا چې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ستارب ته د قافلې او جنگ ته د خپل کور څخه راوېسته ځینې خلک به دا فکر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل اراده د دې قافلې او د جنگ خواته راووته مګر یا الله جل جلاله دوی ورويسته ځکه په آیات شریف کې داسې ونه ویل شول چې خرجت من بیتک یعنی ته د خپل کور ووته بلکې الله و فرمایل اخرجک ربک من بیتک یعنی ته ستارب ستاره کور څخه ورويستلی دویم دا چې د مسلمانانو د زړه حال رب جل جلاله ښکارا کوي او فرمایي چې یو ډله د مؤمنانو دغه جنگ څخه ناخوښه ول د هغه صرف قافله خوښه و نه جنگ او بیا هم رب جل جلاله د سورۃ انفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم او ستاسي خوښه وه چې بېشکه هغه بې وسلې بې زحمته بې اغزو ډله دي ستاسي وای یعنی په قافله مو غوښتل نه جنګ دغه د ځینو مسلمانانو د زړو پټ حال نه په سیرت کې شته او نه بل څوک په قصه کې بیانولی شي ځکه دا هغه پټ حال دی چې د زړو مالک الله جل جلاله بیان کړی دی چې بل چاته معلومات نشته د سیرت په کتابو کې هیڅ نه راغلی چې د جنو خلکو د جنگ او طرف ته ناخوشي ښکار کړی ده او د جنگ اراده نه درلودل مګر انسان بشر او عاجز دی هر څوک د جنگ څخه بیریږي او جنگ نه دی خوښ خو بیا هم په انسانانو او په مسلمانانو کې فرق موجود دی هغه فرق دا دی هغه کسان یا هغه مسلمانان چې یوازې قافله مقصد و نه جنگ مګر کله چې جنگ مخترالی د الله او رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت یې په صدق سره وکړي دوی د مالو د ګټې په امید راوتلي ول او اوس د مالو د ګټو پر ځای باندې د سر د بایللو میدان راورسېدی دوی ته معلومه شوه چې د قریشو لښکر د زرو نفرو په شاوخوا کې دي او ټول هم پوره مسلح دي او 200 د آس پاره پکښې دي اوښان یې د لښکر تر شمېر زیات دي مالي قدرت یې هم ډېر زیات دی بالمقابل مسلمانان 300 او څو نفره دي په ټول لشکر کې فقط 2 آس دي او نور ټول تقریبا پیاده او پر پښو دي او د بل طرفه دوی د قافلې په امید راوتلي ول نه د جنگ په فکر خو کله چې جنگ مخترالی د الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي په جنگ کې قائم او ثابت ودرېدل شاته نه ولاړل د خپل خواهش او د غوښتنو مطابقت نه وکړي هغه څوک چې د قافلې په تمه راوتلی کله چې جنگ شروع شو بې له تردد او تشویشه په همت او په مړانه په جنگ کې ودرېدي نو ځکه الله جل جلاله نصر او بری ورکړي هغه خلک یعنی اصحاب کرام ملائکه یا بل ډول انسانان نه ول هغه هم د دنیا تمه درلودل او دنیا یې خوښه وه مګر د الله جل جلاله او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر څخه یې سرکشي نه کوله نو ځکه د نصر او د بری مستحق وګرځېدل لکه الله جل جلاله چې د سورة محمد صلی الله علیه وسلم په 9 نمبر آیات کې فرمایي يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي که تاسې د الله د دین نصرت وکړي الله به ستاسې نصرت وکړي او ستاسې قدمونه به ثابت کړي
محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته ورسېدی زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.